وخت چې مسلمان تعریف شي سجده پرو د نو سجده کافر کوي که مسلمان کوي؟ سجده څوک کوي کامل مسلمان کوي کنه. آفرین. نو چې کامل مسلمان په سجده کې څوک په سجده باندې پروت او ماته مرګ واجب وي څه سجده او صدقه شي نه په کوم محکمې په باندې څنګه کړی فیصله قضاوت کړی بدون د محکمې نه د انسان وجه نو د ثبوت خو به ته راوړې النقطه بالفعل لا القار څه سجده څه دغه ګوره څه سجده څه دغه په کوم دلیل ګوره قاری صاحب تا کتابونه ویلي دي ټوپونه مو وهه کنه زه تا ته وایم ګوره مغزن راشین کړو ذاتي خو نور ما وساته باسو که مغزه مې تاسو راشین سو زه تا ته وایم چې آیا تاسو زړه لا تیرلای دا ګوره زه درته وایم چې ما زړه نه درسره ته د خوالوج ټاپه بیا څنګه لګوي خارج ټاپه په تاسو ته وایي چې ستا مرګ پر سجده کې مراواده پر رکوع کې مراواده په اختر کې مراواده په کې مراواده ستا مرګ زه خوارج ټاپه زه زوریدل افغان څه یو خبره توکم زه عسكر یم زه مليار دو عسكر یم ما څه یو خبره زه قاری صاحب ته کوم قاری صاحب ته دلته د خلکو جنونه مخ شوه ستا مرګ یو چاله دی زه د خلکو ته وایم چې تاسو طالبانو دغه ذهنیت ده ستا په شمول چې دا څومره راغلی او دا فتوا نن ورکړه چې په سجده کې د افغانانو مرګ روا ده نه افغانان باید تعریف شي کوم افغان تعریف نه لري هر څوک د خاورې د وروره که هندوان دي که هغه دي کاسو افغانان دي زه افغان یم که نه طالب افغان ده که نه نه طالب چا افغان که طالب خو وروره د پنجاب د ادارې ګوډاګی ده طالب چا ده نو بیا د اوجه د خبر ولې ورته کوي نو پنجاب سره افغان وګورل پنجاب سره سوله وګورل بیا قل شوی د افغانت له دایرې وتلی موږ غواړو بیرته دایرې ته رادننه کو سړی ته نه جوړ کړو انسان تاسو دایرې ته راولئ یعنی کوم شی د افغانیت له چوکاټه وتلی ده خو په تورخم باندې خدا اوس زوریدل افغان صاحب زه مسلمان یم زه 15 وخت لمونځ کوم رکوع سجدام کوم او زه خو مليار دو عسكر یم ته څه وایې ده کې زه ته وایم ستا مرګ واجب ده ولې وایه زه درته وایم چې تا د یهودو د نصاراو دوستي کړې د دیموکراسي دپاره دلته جنګېږي عایشه بس ما کله د یهودو نصاراو دوستي کړې ده د دوستۍ نه خو دوی د عقیدې او دین دوستي مراد ده د اسلام مقصد دا غواړي چې د کافر دوستي مطلق کفر دی د طاغوت معنا څه ده ماته د طاغوت ټکی معنا وکړه بس نور خلاص یې اوس ګوره بل څه تراړې زه دا ته وایم چې د کافر دوستي مطلق کفر دی ټوپو ته مه پرېږده واله که ټوپونه مه وهه که سم غږېږي هغه ده که نه بیا وروره ټوپونه زه درته وایم ته ماته د طاغوت ټکی معنا وکړه تا د ټول په سجده کې د مسلمانانو وژل ته په کوم دلیل ته د دې راپرېږدی چې راشي زه درته وایم چې څوک د یهودو نصارا دوستي کوي دی وایي له هغه څخه دوستي د اسلام مراد ده زه درته وایم چې د طاغوت ټکی ماته معنا وکړه ګوره زه خبر درته وکړم قاري صاحب لنډه خبر د اختر په مانځه کې مؤمنان مسلمانان په شهادت ورساوه دې کې کوم یو د یهودو نصاراو هغه کړی وه زه درته ووایم قاري صاحب د مطلق افغانانو مرګ حرام یاره دا څه دغه د صبر وکړه په یو دقیقه دا سړی زه تا ته دا وایم چې د اختر په ورځ مؤمنان مسلمانان د لوی اختر په ورځ په شهادت ورسول دا اوس کوم یو د یهودو نصاراو انډیوارانو زه درته وایم چې هر قتل په افغانستان کې په طالبانو پورې تړل کېږي په طالبانو پورې تړاو نه لري په افغانستان کې د شپږ څلوېښت هېوادونو استخبارات کار کوي د طالب په ضد باندې څو ورځې له مخه به لیدلی وي چې کوم د طالبانو ویان د مسؤلیت په غاړه واخیسته ویلې موږ د دې خلکو په مخ کې به ته ماته دی به سبا ماته د مقتضرلامان دی ویډیو ثبوت اول مخ راوښیه چې زه ته پوښتم بیا سبا رانه پټ نه سي زه تا چېرته سبا پیدا کړم چېرته کابل ته ته پټ راځې او دلته پوښتنه ما کوې کابل ته پټ راځي کابل ته راشي بیا لاړ شي په جرمني کې عکسونه پورته کړه زه کابل کې 8000 کسان والله بالله ثم تل د کابل لمنځه میرته پورته کړی دي څوک صحیح ده جنگ ته په جنگ کې زله دښمنه څه د هرواته او کوله کوم د مټای ته کوله ځین کوم دغه د عقل ده اوس کابل کې ته ورکې که زه ورکېم زه خو چې د دې نه درځم په ایرلاین کې درته ورور عکسونه سم در ویلې کوم چې دغه درغله وروره کابل کې خو ته پټې نو کابل کې زه پټیم که ته پټې خو ته پټې زما خو عسکر معلوم ده زما خو وروره پوسټه معلومه ده زما خو ادرس معلوم ده زما خو هر څه معلوم ده خو ته ورکې د کابل مابل خبرې مه کوه پاته مه ځه ټوپونه مه
زه تاسو ټوکونه وایم صاحب د خبره ز پوه شوم د مقصد دغه دا چې د هر څوک عسكر چې دی چې د ملي اردو د حکومت کې د ټول کافران دي ځکه دوی په اند دا د کافر مخ تسپر ګرځیدل دی او د کافر چې دی سره دوستي کړی دا البته موږ دوستي نه کړی زوریدل سه موږ نه کړی ما مخکې د توجه دا معاهده دا موږ راوستل مثال اوس موږ سره موافق یو دغه طالب په قتل کې زه وته وایم د ما د یو سوال جواب دی راکې زه ورته یو ساعت غلی کینم زما د یو سوال جواب دی راکې یو ساعت ورته غلی کینم دا د لږ یو دغه خبره په حوصله واوري زما د یو سوال جواب راکړه یو ساعت کینم سید د اختر په لمانځه کې د اختر په ورځ باندې وروره کسان په شهادت ورسول ستاسو ویان د مسؤلیت په غاړه واخیسته ویل دلته موږ د ارسلا جمال په خاطر دا کار وکړ ارسلا جمال د لوګر والی وو د یو نفر په خاطر 22 نفر په شهادت رسول نو ته دې ته حق وایې که باطل وایې زه درته وایم چې د مطلق افغان مرګ ناروا ده حرام ده زه درته وایم دې ته وحشت وایې که نه وایې د یو ارسلا جمال په خاطر زه د عام افغان مرګ ته وحشت وایم وخت څوک په حکومت کې ولاړ وي وخت څوک د امریکایانو دپاره سپر ګرځېدلی وي زه مرګ واجب بولم زه دلته استثناء کوم زه عام افغانان نه یادوم 22 نفره په شهادت ورسېدل دغه کار د طالبانو وحشت او دهشتګردي وه که نه وه طالبانو نه ده کړی هر وحشت هر قتل په افغانستان کې په طالبانو پورې تړاو نه لري دلته د شپږ څلوېښت هېوادونو استخبارات کار کوي تاته وایم چې زه تاته ثبوت راخلم چې هغوی ښکاره راوړه ثبوت راوړه تا خو همداسې ډېر ثبوتونه ښودلي باید نه راوړه ثبوت راوړه خبره خلاصه ده راوړه ثبوت راوړه آفرین د دغه 8000 کسانو مخکې به ته دا واده وکړې که ثبوت مې درته وښوده په همدغه باندې صحیح ده بیا به ته ووایې چې طالبانو دهشتګرده او وحشي ډله ده بالکل زه به وایم او که د دا ثبوت نه راوړ زه دې خلکو ته دا وضاحت ورکوم چې د مطلق افغان مرګ حرام ده ناجائز ده وخت هر افغان باید دلته د افغان تعریف وسي هر هغه افغان چې د امریکایانو سپر ګرځېدلی وي ټانکې د امریکایانو وي دریشي د امریکایانو وي بوټي د امریکایانو وي هر څه د امریکایانو لپاره وي د هغه مرګ واجب ده د هغه مرګ ماته واجب ده د هغه مرګ ماته واجب ده دا غزه په وضاحت سره درته وایم په جمعات کې په سجده پراته خلک په شهادت ورسول او ستاسو ویان د مسؤلیت په غاړه واخیسته او ته وایې چې سپر ګرځېدلی یو خو دا ثبوت به راوړه دا خبره خلاص بار بار خبر مه تکراروه بار خبر مه تکراروه زه درته وایم دا ثبوت به سبا ته راوړې که د دې ثبوت سبا ته راوړ ودرېږه یو څو ثبوتونه هم درته ښیم په یحیی خیلو کې 4 نفره د پکتیکا مسلمانان مؤمنان په شهادت ورسول او ویل په دې کې 3 اربکیان دي طالبانو پرېږده چې اخره پورې وغږېږم که نه طالبانو مسؤلیت په غاړه واخیسته او ویل چې په دې کې 25 نفره موږ اربکیان هغه کړل ووژل قاري صاحب دا خبره قاری صاحب دا خبر به قاری صاحب استاد خبره زوړه اربکیان تماشې ته راغلی وو د 3 نفره اربکیانو په خاطر باندې یو او یا نور خلک هم په شهادت ورسول په دې کې 53 کسان هغه وو چې عمرونه یې دي دلته ما لیکلي دي 15 که د 18 قاری صاحب یو زما خبره واوره دا خبرې به ته در سره یاداشت کې سبا به د دوی خبرو ماته ثبوت راوړې اوس یوه پوښتنه زه کوم ته به جواب راکوې دا 2 کاله مخکې چې په قندوز کې کوم مدرسه باندې بمبار وسو د افغانان شهیدان شو دا څوک وو تاسې ولې قندوز ته جنرال شمیم راوستلی ولې غزني ته له کوم خوا رالی ودرې تاسو خو وروره د ښځې د کالیو نه کار اخلئ د ښځو د لباس نه کار اخلئ د ښځې د کار اخلئ د ښځو د حجاب نه کار اخلئ زه به د دې خلکو په مخ کې دا وضاحت درکم دا مکاري که خو بیا وروره زه به درته ووایم قاري صاحب زه به دا وضاحت درکم ګوره دا خلک دی واوري باید بیا خبرې دلته دغه نسي خبرې غلطې نسي غلط معنا نه جن واخستل زه درته وایم چې زه به د 2 دقیقو لپاره له تاسو سره دا ومنم چې سید طالب د خلکو په کورو کې پټېږي نو بیا خو طالب ته دا جایز دي په بازارونو کې امریکایان او عسکر یو سره وشي طالب دا صحیح دي چې موټر بم باندې ومني ته باید دا دایمي ومني ته دا دایمي ومني طالب نه قاری صاحب ته پښتنه یو وخت دایمي به ولې زمونږ دایمي شایستانه ګوره طالب یو بزدله
کنځا یو باندې قاری صاحب خپل عادت باندې اومنه ګوره تا دا اومنه خپل عادت خامخا پر کوي ګوره طالب ماشوم خپل مخ ته سپر نيسي زنانه نيسي طالب نه هر کار کوي یعنی ته دا منې چې افغانان تاسو شهیدان کړي دي هغه طالبانو په خاطر باندې ته منې کوم افغانان دا طالب چې مثلا دا ستا په خلو به زو منم سید ستا سره به 2 منټه زو منم طالب ورجی دی افغان په کور کې پچیږي دی او طالب په دغه باندې تاسو دی ټول کور مرګ کوم کتاب کې په کوم مذهب کې تاسو نه دروا بالکل نه دروا بالکل افغانان دې ته کته څه چې دی یو چا قتل دا جرم کړی دی دې ته څه وایي ګوره ته چې یو چا د کور اول په تبانچې ډزې کوي بیا یې په ټوپک ډزې کوي بیا راکټ اوانونه استعمالوي او بیا دومره را باندې زمکه سره کې ثبوت خلاصه را باندې سره کې چې زه پیغام چې زما د ژوند اخر شي بي دي نو زه به ځان نه دفاع کوم کنه اوس دغه خلکو کور ته تاسو یعنی اکه سیده یعنی د ځان یعنی ته دا وایې چې د ځان د دفاع په خاطر باندې نور خلک له تاسو سره ول سیده ګوره ټوپونه مو رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا ګرو میدان ته وته جهاد ته او کده کور د نه به جهاد کاوه نه میدان ته وته تاسو کوم میدان ته وتلی است کوم دشت ته وتلی است تاسو د خلکو نو دا هر ورځ پیدایان درغلي تلس کستاسو ځایونو ته پتاس پس درغلي وي پیدای کاش کې پنر راشي خو پیدای چې راځي خو د عادي کالی غوندینو اکه سیده مو خو تاسو احترام کوئ ورور کوم افغان خورکی به مو خو د خورکی په څیر هغه هغه تلاشین ته نه نخلي زموږ ځوانان ستاسو عزت مو ویلو په کندهار کې په خځو باندې په زور مخونه لڅول هغه ستاسو عزت مو ویلو ورا آیا دا دلیل کېدای شي دا خبر خو زما هم ده زه درته وایم دلیل نشي جوړ زه تاسو وایم چې ته د ځان دفاع په خاطر ځان ساتنه کوي تاسو د یو طالب په دغه باندې چې د ځان دفاع ځنه کوي تاسو د ټول کور مرګ په کوم کتاب جایز ده ته ماته وردا جواب راکړه زه خو تاسو وایم چې ته یو جینه سپر جوړای او بار باز مکه په ماغه کې زموږ د اخري شي دی د دفاع کوم زه څه خبرم چالت یو ماشوم د کسل ماشومان دي زه څه خبر کور کې څوک شته کنه زه خو فکر کوم چې طالب کړدا ښه سیده هغه ته نه خبر دا در پاته په قندوز کې چې په مدرسه باندې بمبار وسو حالت مو خبر شمیم به بمبار کړی جنرال شمیم بمبار کړی دا سیده دا بس استقلال تاسو دومره استخبارات کوي تاسو دومره استخبارات ګوره یو خو تاسو ګوره قاری صاحب یو خو ثبوت نه لري بل تاسو دومره استخبارات د لاهور په سرکونو کې ورورا د لاهور په سرکونو باندې واړو ته ما خبرې ته پرېږده قاری صاحب ته ما خبرې ته پرېږده یو خو ته د خبرې ثبوت راوړه کزه چې تاسو سره په جواب تسلیمي باندې ولاړ سم در سره وې منم چې سیده پلانې جنرال راغلی و یو خبره دا ده خبر جنرال وخت ته صبر عمر جمال ورته صبر وکړه ته انتظار وسه یو منټ زه صرف وزم خالي صاحب ته خبره کوم دا یو دقیقه سیده زه تاسو سره په تسلیمي جوابان مثلا تاسو سره زه 2 دقیقې لپاره منم دا سړی راغلی و لکومي خو راغی قندوز له افغانستان سره پاکستان سره سرحد لري نه لري وخت چې دومره استخبارات کوي دي انا بیا هم ضرور غلرم زه دلته بیا هم وایم وزکه الفاظ استعمال کوم ته وای چورور کندل بنه کوي زه خو هم چې دا خو ډیر زیات ناروا ده دا خو بيخي نازوانی ده او بی غیرتی ده چې د خزو په لباس کې تاسو یو سړی را نه واسطي ګوره قاری صاحب باس بل خواته ما وړه زه درته وایم تاسو دومره استخبارات قوي دي وخت چې ته په یو جنرال باندې خبرېږي هغه له پاکستان راځي وخت چې قندوز له پاکستان سره سرحد نه لري پر کومه خوا باندې راغی دا سړی دې پختنه خو ځل تاسو حق لري زما خو جواب درک او ورو وخت دی ویل دي مسلمان څنګه د څلور پیری ویل ستار د خلاص تا جواب راکو سیده لباس کې یو څوک را نه باس تا جنرال سیده کوم وخت تا جنرال شمیم شهر څوک تا وازه تا بمبارو باندې کاوه ته په دې باندې خبر وې کنه خبر په دې مدرسه کې یا په دې مسجد کې عام افغانان سره ته په دې خبر وې کنه خبر البته چې عام افغانانو بیا ته ټوپک او د راکټونو د شایند سره بیا یعنی ته دا وایې چې افغانانو یعنی ته دا وایې چې افغانانو تلاشه ویډیو وګوره قاری صاحب زه ته وایم یعنی ته وایې چې افغانانو قاری صاحب
زه تا ته وایم چې ته وایې چې هلته عام افغانان نه وو. جواب راکړه هلته عام افغانان وو که نه وو؟ عام افغانان ولې دا د موږ د عام افغانان چې دا په لوبغاړي کې چې دا شهیدان کړه عام افغانان نه وو؟ زه درته وایم قالي صاحب که د هر داسې جرم چې طالب یې پر غاړه باندې اخیستی وي ثبوت راوړه، ته په خپله ماته په خپله خوله باندې وایې چې په کندوز کې موږ په مدرسه باندې بمبار وکړو. په خوست کې د فوټبال په ټورنمنټ کې چې وروره دا چاودنه وکړه د عام خلکو نه ولې یو ثبوت راوړه؟ طالبانو رسمي ادرس رد کړی ده، زه به تا ته د رد ثبوت راوړم، ته ماته د مثبت ثبوت راوړه. زه به تاسې کار وکړه، زه به تا ته د 4 نفرو د یحیی خیل د 8 نفرو د په شرط دې چې طالب به منلي وي، په شرط دې چې طالب به منلي وي. آفرین. ګوره بیا به وایي چې ورور دا خو د خبرې دي، بیا به وایي چې ورور دا به د ذبیح الله په نامه بل څوک وي، بیا به یې نه مني، بیا به څنګه کوي؟ فوټوشاپ به نه جوړوي، د ذبیح الله مجاهد ټویټر ته ګوره ته خو دا هم نه منې چې طالبان د امریکا ګوډاګیان دي، ته دا منې؟ څوک اګه سید چې طالبان د امریکا ګوډاګیان دي، نو بیا ته دومره عقل نه لري امریکا ته نه وایي چې ما ته معاش راکوي، ما په طالب باندې بیا ولې وزنې؟ دومره عقل په تا کې نشته. خو زه دقه ځای وایم چې ته د امریکا په خوله سیده نو خو تا ته معاش درکوي. ګوره تا ته معاش درکوي، تا ورسره امنیتي تړون کړی دی، وخت چې تا ګوره ته خو دا خپل دوکمنټ سره ته خو دا معنی چې طالبان اساس دا مخکې خپل په یو غاړه نه غوسم په یو غاړه نه دی، دا وایي دا عسكر کافر دي، ذبیح الله مجاهد په انټرویو یوټیوب کې موجوده ده، دا زموږ ګورونه دي. نو موږ چا څه خبره کوو چې تاسو مخکې د سره تفریق او اوس متفرق نه وایم، زه عسكر ته کافر نه وایم. ګوره دا خبره د ټول خلک په صراحت واوري. وخت دې سو ویل اوس وای قاری صاحب هیڅ مې دی ویلي. وخت بحث او وخت چې بحث ریکارډ ده، بحث ریکارډ ده، بحث ریکارډ ده. قاری صاحب راغلی هر طالب د چراغ وای ورور د عسكر کا تاسو مرګ. قاری صاحب زما بحث تاسو ریکارډ ده، که چیرته ما په ټول بحث کې تا ته دا خبر کړی و چې افغان عسكر کافر ده، څه شي دي؟ زه درته وایم چې د یهودو د نصارا دوستي کوي، د هغو لپاره سپر ګرځېدلي دي. کوم څوک چې زموږ پر وطن چا یرغل راوړی دوی د هغو ملاتړ کوي. ما ته مرګ واجب ده د افغان عسكر، هر افغان نه. دا زما خبره ده. اخو مسلمان شو، د مسلمان بیا قتل ولې جایز شو چې مسلمان د ستا ورور دی ولې قتل جایز شو؟ نو بیا خو زاني او لوتی او دا خو مسلمانان دي، دا خو مرګ ولې جایز ده؟ هغه احکام موجود دي، هغه احکام موجود دي، هغه زما او کړه شریف آیاتونه دي، حدیث پښتا د عسكر چې قتلوي دغه یو حدیث دوستي احکام نه دي، د یهودو د نصارا دوستي احکام نه دي. ا د قسمه مخکې ته د کفر دوستي چې دغه کفر د پیغمبر باندې کافر کیږي. صحیح ده. ته د طاغوت ټکی ماته معنا وکړه، بس صحیح ده، د دوستي خبره به خلاص شي. طاغوت څه یاره سرحدي صاحب دې ټوپونه دی واچول کله یو تر ته دا ټول ګوره قاری صاحب هغه خبره ګوره هغه الزامات چې ته لګوي. ګوره قاری صاحب کله یو خوځي کله ما ګوره تا دې ما دې جواب راکړه. ګوره زمونږ اصل موضوع زه درته وایم الزام قاری صاحب ما او تا باید دلته الزام نه ولګو. او خدای سره راته په درد کو دا سړی وروره په خبره باندې سر نه خلاصي. زه ګوره تا دې ما دې یو سوال جواب را نکړ. ګوره قاری صاحب چیرته په لوګر په جمعات کې طالبانو برید کړی وي او مسؤلیت اخیستی وي، ته به بیا طالبان خوشی کې دا اوس په والله بالله سمت الله قسم وخره درې کاڼي واچو چې ته به طالبان خوشی کوي چې طالبان په لوګر کې څه کړی وي؟ که په لوګر په جمعات کې په ناحقه باندې وروره د ارسلا جمال ترڅنګ نور منځګزاران بیچارهګانې په شهادت رسولي او مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی، ته قسم وخره که طالبانو یې راسي. ارسلا جمال څوک و؟ تو وای څوک و؟ ما خو والله که معلومه خدای کرت معلومه ولا سو ګور تو خدای ګوره زه درته وایم ګوره کاري څه د کلمجار چې ما کوم چې ولست خبره پرې دي ولست خپل قضاوت کوي. ته وایم چې هغه نه پیژنم. زه درته وایم ګوره قاری صاحب ګوره زه درته وایم قاری صاحب ګوره قاری صاحب زه درته وایم جمال د دولت مامورو د دولت مامورو قاری صاحب ما درته ول مال په کوم څه زه خبر يم. زه درته وایم خزانه خبره دوی پیک مخته یاد کړی. ګوره دوی پیک د مخته یاد کړی. زه تا ته وایم ارسلا جمال مامورو د حکومت لخوا ته لېږل شوی و، د لوګر خلکو ته خدمت کوه وروره، د اختر مانځه ته راغلی و، په اول صف کې ولاړ و، مې کته کوئ دا پرېږدئ د اختر په صف کې ولاړ و، په مانځه کې چې د الله اکبر نیت وشو وروره بس په چاودنه یې پرې وکړه په شهادت یې قاری صاحب ته سبا لایف راځې بله ورځ؟ زه خو هره ورځ اوس په بیکاره یو قرنطین ټوله ورځ لایف کې صحیح ده. خدای دې قاری صاحب اجازت وکړه دغه پیښه او زه به دې پیښې معلومات سبا لایف
دلته به وایي د ټولو مخکې تاغوت ما خبرې ته پرېږده اول به دا ته به دا سپینه یې ته یو سپیناوی راکړه بیا ته خو سپیناوي ته پرېږده یو دقیقه که دا سپیناوی مې درته تر اخره وکړه ته به دا شرک دی چې ته به طالبان پرېږدې بالکل صحیح ده بالکل اوس ما ته وخت راکړه ته قسم وکړه ته قاضي نه ما ته قسم راکوي قسم باندې څوک چا باندې بیا بل ورځ بیا عهد اخلي وعده درنه اخلي ته ته وایي عهد وعده ته وایي هغه څه وخت کېږي وعده درنه ته وعده وکړه موږ به ته ثبوت راوړو وعده په معلوم شي باندې کېږي زه تاته وایم چې قاري صاحب زه تاته وایم چې دا شی به موږ معلوم کو ته به وعده وکړي چې زه دا طریقه پېژنم ورونه ته لطفا یوې خبرې ته ما پرېږده قاري صاحب صحیح قاري صاحب مخته د دوی پیښې یادې کړې د کوم ځای پیښې دې یادې کړې تا ول دا پیښې طالبانو کړي دي ما درته مال ته به ثبوت راوړې صحیح شو قاري صاحب دا ثبوت به سبا راوړې د طالبانو د ویان ټویټر اکاونټ ستا بیا چې کوي تو ما خبرې ته پرېږده قاري صاحب تعهد خو د طالبانو فعال تو خو ما تعهد ته پرېږدی واري نو زه خبرې مې پوره کړې ته ما تعهد په څه شي درسره وکړم تعهد وکړه چې که چېرته طالبانو مسؤلیت او ذمهواري په غاړه اخیستې وه په ناحقه مسلمانان یې صحیح ده خو ما خبرې ته پرېږده زه د خلکو پر کم ثبوت له تا څخه نه غواړم ته به سبا په سکرین ریکارډر باندې د طالبانو فعال ټویټر اکاونټ شته په دې کې به تا خبر ماته پیدا کوي بیا به داسې ویډیو ته نه کوي چې دا د مجاهد صاحب فعال اکاونټ ته مجاهد صاحب په دې اکاونټ کې د پلان ځای پلان مجاهد صاحب په غاړه باندې اخیستې ده زه به د خلکو سره دا وعده کوم چې زه بیا د طالبانو طرفداري په ټول ژوند باندې نه کوم آفرین دا وعده به کوي چې یوه خبره واوره ته به زما خبرې اورې زه به ستا خبرې اورم بالکل صحیح وخت دا خبر ما درته وکړه اوس تا بله خبره هېره کړه ګوره ته وخته په یو نوم راغلی بیا په بل نوم راغلی زه تا سبا څنګه پیدا کړم قاري صاحب ګوره دومره شعور به عقل به ته هم لرې چې غږ وپېژنې که دومره له عقله خلاص بیا خو بحث ته مه راځه بېرته د پیدا کړو څنګه به راشې څنګه د راولو پیدا کړم چاته که بیخي رانه تاسو له جرمني څخه واره راسي بیا خدای خیر کې دلته پیدا کېدل نه پیدا کېدل خیر ته په جرمني کې نه خبره کېږي وروره زه جرمني راشم زه ګوره دا شاید تاسو را وعده کوم زما قاري صاحب دا یو پښتنه بیا پاتېږي دا په قندوز کې مرسته کې شهیدان دا څوک بیا لاړې ورور ټوپ وهې ته ټوپ د عام افغانانو د مرګ او د ژوند خبره مطرح ده څنګه نظر د عام افغانانو زه تاته وایم چې زه تاته سبا ته طالبان ثابتوم چې دا خوارج ماته ثابت کړه ماته خوارج ماته بالکل ستاسو په ماته کافران ثابت کړه ستاسو په فتوا ماته کافران ثابت کړه ته ماته دا وایې په قندوز کې څوک ته ما طالبان ستا فتوا سبا ته ماته فتوا راوړه طالبان هر څه راته ثابت کړه هغه ستا خپل کار زه درته وایم چې د کندوز په مدرسه کې عام افغانانو کنو د کندوز په مدرسه کې خو ما درته ویلې چې د پنجاب ګوډاګیانو د پنجاب جنرالو د پنجاب ابتابینو یعنی یو دقیقه دوه دقیقې لږ صبر وکړه چې مغزم آرام شي عمر جمال صاحب مهرباني وکړئ